الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. مولوی صاحبانو په تیر درس کې مو د حدیث مبارک د دغه جملې متعلق چې په اخذنی فغطونی محبوب فرمایي چې جبرائیل علیہ السلام ونیولم زور را تراک تر دې چې ماته تکلیف را ورسو. د دې زور لامل څه شی و؟ نو موږ تاسو د هغې دپاره نمونه ذکر کړې وه تیرو درسونو کې ومو ویل چې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا اصل کې توجه وه، او بیا مو دا وویل چې د توجه دپاره څلور اقسام علما کرامو ذکر کړي دي. یو قسم د توجه هغه توجه اتحادی و، توجه القایی و، توجه اصلاحی و، توجه انعکاسی و. څلور قسمونه مو د توجه ذکر کړي و، د هر یو مو تعبیر کړی و، تعریفونه نه، کم ساده تعبیرات چې علما کرامو کړي. نننی درس کې موږ تاسو د دې خبرې وضاحت کوو چې تاسو به ووایئ چې دا توجهات چې شاه صاحب لیکلي یا نور علما کرامو لیکلي دي او د هغې دپاره څلور اقسام علما کرام ذکر کوي، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم په طرقو کې او دغه مبارک د تعلیم په طرز کې د دې څه نمونې شته او که نه؟ تاسو ته زه یو څو روایات وایم، د هغې روایاتو په کتنې سره تاسو خپله دا قضاوت د ځان سره کوئ چې واقعا توجه دا ثابته ده او د هغې دپاره چې دی نمونې په شریعت مطهره کې شته. تعریف تاسو ته مولوي صاحبانو په تیر درس کې ما د توجه وکړه چې توجه دې ته ویلی کېږي چې یو شی راولګېږي او دی د خپل باطني همت صرف کړي، دی د خپل باطني قوت او تصرف متوجه کړي هغه باطن د مرید لره. دغه صرف د همت د شیخ په طرف د باطن د مرید. نو دا مولوي صاحبانو کله ناکله داسې وي چې دا وي د پاره د ازالې د رضایلو د باطن د مرید نه. د مرید په باطن کې څه رضایل دي او دا شیخ ته چې کم باطني تصرف رب العالمین ورکړی دی په دغې باطني تصرف غواړي چې د هغه د باطن نه ازاله د دې رضایلو وکړي. کله داسې وشي مولوي صاحبانو چې دا کم قوت رب العالمین دته ورکړی دی د خپل مرید باطن ته متوجه کړي او غرض د ده په دغې متوجه کولو د همت خپل طرف د باطن د هغه ته القا د علومو د برکاتو وي یا القا د ترقیاتو وي، نو دا ټول شیان په توجه کې شته. دا د توجه تعریف و چې تاسو ته ما وکړه. بیا مو ویلي چې وروستو د دغې توجه نه چې موږ او تاسو وګورو هغه ظاهري شکل او هیئت د توجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کړی و خپلو صحابه کرامو لره، نو دغې مختلف صورتونه وه. توجه خو نور هغه څه چې تعلق د باطن صرف او صرف کول د همت و. اوس دغې دوران د توجه کې کله داسې شوې ده چې نبی علیہ السلام خپل لاس مبارک د دې خپلو صحابه کرامو په تندي مبارک راکش کړی. داسې شوې ده چې نبی علیہ السلام لاس مبارک د صحابه کرامو په سینه راکش کړی. داسې شوې ده چې یو صحابي مبارک نبی علیہ السلام د لاس نه نیولی. داسې شوې ده چې یو صحابي مبارک نبی علیہ السلام په سینه کې وهلی.
دا سم شوی د چې صحابي مبارک نبی علیہ السلام په پتون وهلی دا لاس نیول یا حرکت د لاس یا لاس په اوږی خودل یا یو څوک په سینه کې وهل دا په دوران د توجه کې ثابت دی. نصوص درته وایم و تاسو ته ما پرون دا وضاحت وکړه چې د لاس نیولو یا د لاس وهل یا د سینې د وهلو یا په لاس په سینه کې د ایښودلو یا لاس د یو چا په سینې د راکشولو د دې نه به غرض نه وي چې دا توجه همدغه شی ده. توجه هغه څه چې کوم تاسو ته ما پرون تعریف کړو نن مې صرف سرسري درته رامعات کړه دی صورتونه دي شته پکې دا شی. نو داسې نه ده چې محض توجه د دغې شیانو نه عبارت دی. اول نمونه په دوران د توجه کې یو شیخ د خپل مرید په لاس سر باندې یا په تندي لاس راکش کړي یا د هغه په سینه باندې لاس راکش کړي نو تاسو ولیکئ مولوي صاحبانو ځان سره سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذنین و آذانونه به کول. ابن قیم په زاد المعاد کې لیکلي چې مؤذنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څلور کسان و. اثنان فی المدینه دو کسه دا په مدینه منوره کې و. بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنہ وهو اول من اذن له. عمرو ابن ام مکتوم القرشی العامری الاعمى. سعد القرز مولاد عمار ابن یاسر دا په قبا کې او په مکه مکرمه کې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ. دا ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ د اسلام واقعه بدی ذکر راشي. علماء دام لیکلی دي چې وکانه ابو محذوره من اعلاهم واحسنهم صوتا. په صحابه کرامو کې د مبارک आवाज لوړ و او د आवाज خسته هم و. او چې کله د اسلام راوړل د اسلام د راوړلو نه بعد د چې نبی علیہ السلام تلقین د اذان کړی نو هغه حدیث مبارک کې داسې راځي چې د کله راغی نو نبی علیہ السلام مسح ناصیته وصدره بيده. د دې صحابي مبارک تندی او د سینه مبارک دا نبی علیہ السلام په خپل لاس مبارک راکش کړله نو فکان ذالک سببا فی اسلامه. دا د محبوب لاس را کشول د پتندی او د پسینه مبارک باندې دا د اسلام سبب و وامتلأ قلبه ایمانا ومحبتا للنبی صلی الله علیه وسلم. ورکله چې محبوب لاس را کش کړه د پتندی باندې او د پسینه مبارک باندې نو د دې لاس را کشول سره رب العالمین د سینا د ایمان او د محبت او د نور او د رڼا نه ډکه کړله او داسې یو بدلون او انقلاب پکې راغی. فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هغه کومه دشمنی چې د پزړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پرته وه هغه دشمنی د سینې نه لاړله او رب العالمین هغه دشمنی د په دوستۍ باندې او په محبت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بدله کړله. د ابن ماجه په روایت کې بیا دا راځي الفاظ دا دي اوږد حدیث ته آخري حصه دا د مبارک فرمای ثم دعانی حين قضيت التعزين فاعطاني سر فيها شيء من فضه ثم وضع يده على ناصية ابي محذوره. نبی علیہ السلام دا ابو محذوره سے وطالب ولی څه شي دلته خو نشته ښکاري دا دلته دی ولې دا
نو چېرته دی ښه و ځه لاړ شي ځه نو ثم وضع يده على ناصية ابي محذوره بيد ابو محذوره په ناسیه او په تندي باندې لاس کېښوده ثم امرها على وجهه به په مخ مبارک ورته لاس راکش که ثم على صديه به په سینو مبارک ورته لاس راکش که او بیا روایات دي ثم على كبده به ورته په جگر باندې لاس راکش که او ثم بلغت يد رسول الله صلی الله علیه وسلم سرة ابي محذوره بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لاس مبارک د مبارک نوم ته ورسېده داسې راکش که ور باندې نو ته فکر وکړه دا حدیث دی چې نبی علیہ السلام یو ځل لاس د مبارک په تندي راکش که بیا لاس په سینو ورته راکش که بیا لاس په ځیګر ورته راکش که بیا لاس راکش که ان تر دې پورې چې تر سینې د ابو محذوره رضی الله عنه ورسېده نو دا لاس رسول الله صلی الله علیه وسلم د په دې وجود څه شي ته راکشوي دا پوښتنه پکار ده چې څوک دا د اهل الله تصرف او دغې توجهات نه مني کوئ چې زه دا کار نبی علیه السلام شفقتن کړی نو شفقتن خو کله څوک د چا په سر باندې لاس راکشوي واس دلته خو تنها د سر ذکر نه دی راغلی بلکې په سر مبارک کې ورته لاس راکش که په سینو یې ورته لاس راکش که په ځیګر یې ورته لاس راکش که او ورسره بیا چې دی تر نامه پورې لاس راکش که ورته د لاس راکشولو کې څه کمالو نو دا که موږ او تاسې د صوفیه کرامو کتابونو او د هغوی مصطلحات وګورو نو هغوی به تعبیر درته وکړي چې نه دا لاس راکشول هسې نه و په هغه مواضعو یې ورته لاس راکش کړی دی چې په کومو ځایونو کې د انسان لطایف عشره دي دا لس لطایف چې د انسان په وجود کې دي چې پنځه په سینه کې دي قلب روح سر خفي و اخفا او دو چې دی د انسان یو لطیفه د نفس ته بنا په اختلاف د اقوالو امام رباني رحمت الله علیه دا تشریح کړی ده یو قول پکې دا دی چې دا په تندي کې ده او دغه رنګ چې دی قالب دی نو حضور خلق دلته نیسي او نور خو ټول وجود دی نو په دغه اعتبار باندې په هغه مواضع ورته نبي علیه السلام لاس راکش کړی چې په کوم ځای کې دا لطایف د انسان دي نو معلومیږي دا چې لاس ښودل په دوران د توجه کې یا لاس راکشول په دوران د توجه کې د سالک په سینا یا د هغه په تندي یا د هغه په لطایفو کې لاس ښودل دا شرعاً منع نه دي او که منع نو پوښتنه پکار ده چې نبي علیه السلام دا کار ولې وکړه صرف دومره پوښتنه پکار ده بس او که څوک چې دا لاس دې کار دې دپاره وکړه چې د نبي علیه السلام لاس برکتي وه او په دې کې غرض انتقال د برکاتو دته نو خو توجه خو هم دغه شی ده نو کوم بل شی خو نه ده نو خو که مشایخ هم د چا په سینه لاس ږدي یا د هغه په لطایفو کې لاس ږدي خو د دوی غرض هم هغه انتقال د برکاتو وي د ده د سینې نه دغه سینې ته دې کې کوم قبحه نشته دویمه نمونه تاسو ځان سره ولیکئ بخاری کتاب الرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل رقم د حدیث ته 6414 عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمای دې ته ګورئ ښه د مبارک وی قال اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ما اوگونی ولا او دغین بعد راتو فرمیل فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیلنا اے عبداللہ ابن عمر دنیا کے دا سے شالک ناشنا سڑی یا دیوی لاری تیری دن کے او بیا ورتوی اے عبداللہ ابن عمر کلچ سبا کے بیگا کے دا سبا انتظار مکوا کلچ سبا کے دا بیگا انتظار مکوا دا مقام د تعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ته خودنه کوي او د دې خودنې په دوران کې د مبارک وی نبی علیہ السلام زما اوګنی ولې وا الکه په مقام د تعلیم کې د چا په اوږې باندې لاسې خودل دا د څه شي دپاره وي وروستو خبره کوو درېیمه نمونه ځان سره ولیکئ بخاری کتاب الاستئذان باب الاخذ بالیدین امدارنگی صحیح مسلم کتاب الصلاة باب التشہد فی الصلاة الترازی الفاظ دادی رقم دا حدیث دا 6255
وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد نبی علیہ السلام چکل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا تشہد خودلو گورا علم مقام دا تعلیم دے تشہد ورطا خودلو نو امسک کفہ وجعل بین کفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دلاس مبارک انیوا او دخپل دوانو لاسون مبارک پمینس کے خودا مقام دا تعلیم کے دا دارا سے رواخست او دا سے دخپل لاسون پمینس کے انیو کے خودا او بیا ورته نبی علیہ السلام چې د تعلیم د تشهود شروع کام سلورم نمونه مسلم باب الدعاء فی صلاة اللیل کتاب صلاة المسافرین رقم دے او سودرش پیتم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اوگت حدیث تے دا بار بار منگتاس تراش ویزما دخپل خالی میں منی رضی اللہ عنہ سر پکور کشپاوا نو وقت میں قتل چی نبی علیہ السلام را پاسے دا ما سے چلو کا فقمتو نزم را پاسے دم فصنعتو مثل ما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذهبت فقمت الى جنبه دا محبوب الخت ادر دم فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام پل خلاص مبارک زما پسر کے خودا وَأَخَذَ بِأُذُنِ الْيُمْنَى او نبی علیہ السلام زما داخی غوگ انیوا فَصَلَّى رَكَعَتَيْن گورا سنگ دا محبوب کے ولاڑم دا پلاس مبارک کے راخستے ہو او زما پسر باندے یخیوام دسشی دا پارا قضاو ترستو کو پنزم روایت تاسولی کئی پنزم روایت امدارنگی مولی صاحبانو صحیح مسلم باب اتخاذ الخاتم دی روایت کے راضی صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ذہبت بی خالتی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام توی زخپل اترور بوتلم نو دی ورطویل چیا رسول اللہ ازما دا خورائی چی دے دا بیمار دے وی نبی علیہ السلام فمسح رأسی و دعالی بالبرکہ زما پسر باندے لاس را کشکا سر را تمسکا دا برکت دعای را توکڑا بیا مبارک او دس کونو شروع شمزا ام اسکل داو دس ناغسی ویوبا بیا دا مبارک شاہتو ادر دما ام قتل آغا مہرتا چکم مہر دا مبارک دا اگو ترمینزوام نو خود دا ترور شکایت کی ورطا چی دا ازما خورائی مریض دے نبی علیہ السلام ویراتا پسر باندے لاس را کشکا بل شپگم مسند الحمیدی دویم جلد سویو پنزو سما صفحہ رقم دا حدیث دے آتا سویو معجم کبیر دے دے امام تبرانی نہم جلد او درشم صفحہ التا حدیث راخلی او دا حدیث سی بخاری کے مشتب بار بار براشی تقریبا ڈیر زینو کے زما دارمانو عجیبو چے دا دے صحابی مبارک واقعا خون بے مراکو دلتا مکررن رازی نو دا چے سکال تلیونو رب العالمین پر زیارت مشرف کرتا سو دا واقعا دا دو رئی جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی دے جلیل القدر دے مبارک فرمائی اور حضرات نبی علیہ السلام او فرمائل الا تکفینی هذه الخلص الیمانیہ اے جریرہ تب مال را کافی نشد دغه خلصی یمانیینا التخلق یو کوټه جوړه کړي و د خانه کعبه په ضد باندې نو د الله تعالی د دین د شاعر او توهین پکې نو د مبارک توي و تب دل را کافی نشه ماتا دا ډیر خسته سړی و نو هغه وخت کې تاریخ جمع کوت التدوستان را سره کله چې د اسلام راوړل نو د اسلام د راوړلو وړاندې نبی علیہ السلام د صحابہ کرامو په مجلس کې ناستو صحابہ کرامو ته او فرمایل اے صحابہ کرامو سيدخل علیکم رجلنا زرد چې اوس بستاسو مجلس ته یو سړی را دن نوزی چې پاغي سړی باندې با آثار د مشرع او د بادشاہي ښکار کیږي هغه د بادشاہانو لباس او هيئت به اختیار کړی وي نو د مبارک فرمای کله چې زلاړ محبوب ته ایمان مې راوړم
نو دا غي نه وړاندې چون کې د خپل قوم سید او سردار و خپل جبه را سره و دا جبه می بیرون واغوستله ښایسته هیئت می جوړ که د نبی علیہ السلام مجلس ته ننوتم وی کله چې مجلس نه فارغ شو وروستو صحابه کرامو ته مې وفرمایل چې زما باره کې خو نبی علیہ السلام څه شی نه ویلي وی راته ویل چې نور څه نه خو یوه خبره محبوب کړې وه چې زر دی چې ستاسو مجلس ته به اوس داسې یو سړی راشي چې په هغه د بادشاهي آثار ښکاره کیږي د مشرانو هیئت به یې غوره کړی وي نو دا بیا جلیل القدر صحابي دی وی نبی علیہ السلام راته ویل چې دی ذی الخلصین به ته ما لره کافي نشې وی ما ورته شکایت وکړه یا رسول الله انی رجل لا اثبت علی الخیل د الله نبي زه داسې یو سړی یم چې په اس نشم کېناستلی او دا خو هغې ته ډېره فاصله ده او غذا د بغیر د اس نه کېږي نه الفاظ د حدیث مبارک دا دی قال فضرب فی صدری نبی علیہ السلام لاس مبارک راواخست او زی په سینه کې ووهلم ورباندې وقال اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا او ویل چې الها دې په دغه اس باندې کلک کا وګرځوه دلره هادي او مهدي مبارک فرمای 50 یا 40 کسان د خپل قوم را سره وی لاړلو هغه کوټه مو اوس وځوله ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم بیا نبی علیہ السلام تراغلو ورته مو فرمایل چې ما جئتک من نه راغلی تا ته حتی ترکتها تر دې چې موږ پرېښودل هغې کوټې لره په شانته د فمن اخ نبی علیہ السلام د تم دعا وکړله او د قبیلې ته هم دعا وکړله دواړو ته دعا وکړله همدغه الفاظ په حدیث دا عجیبه دا واورئ فضائل الصحابه د امام احمد رحمت الله علیه دویم جلد 891 صفحه کې راځي فضائل د جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال جریر قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نبی علیہ السلام را تو فرمایل آیا تب مال راحت رانه کې د ذل خلسین نو دا کان بیتن فی خصم یسمى کعبۃ الیمانیہ محبوب فدے فرمائی چې 50 کسان یا 150 کسان دا چې د سوار د خپل قبیلې نه میزان سره واخستل کله چې هلته دا خبره وشوه نو فاخبرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې نه وړاندې ما محبوب خبر که چې انی لا اثبت علی الخیل زه په اس باندې نشم کېناستلی نو فضرب فی صدری دے مبارک فرمائی نبی علیہ السلام پسینہ کے اوہلم حتی رأیت اثر اصوابعه فی صدری تردی چی دا مبارک دا گتو اثر میں پخپل سینہ کے اولی دا سینہ واندی اوہلم اثر د گتو میں پخپل سینہ کے محسوس کا وہ ملی دا او بیا قال اللہم ثبته واجعله هادیا مهدیا مولی صاحبان صحابی مبارک شکایت کے انی لا اثبت علی الخیل ز پا اس نشم کے ناستلی نو خو څوک چې په اس نشي کې ناستلی یا چاته د اس ورلی چل نه ازدا خو خلک هغه ته چل ورخایي چې په اس خلک دغسې کینی او دا طریقه د ناستې د اس ده بلکې داسې نه د محبوب په لاس مبارک راخلی او دی ورباندې سینه کې وهي ولې نو دا پوښتنه هغه چا نه بیا کوئ چې څوک د دغې حالت او د باطني تصرف د صوفیه کرامو نه منکر وي تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې دې مقام کې نبی علیہ السلام دا صحابي مبارک په سینه کې ولې واهه دې کې راز څه شی وه اومه نمونه ځان سره نوټ کړئ مسند عبد ابن حمید اول جلد 1 صفحه دا واوره دې په خپل سند سره روایت راخلي حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن علي رضي الله عنه فرمای محبوب یمن ته ولېږلم ما ته ویل چې ته یمن ته لاړ شو هلته به د خلکو فیصلې کې او قاضي به او مشر به فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ورته مې ویل یا رسول الله ته ما یمن ته لیږې او زه خو نوجوان یم هلته به د خلکو په درمیان کې فیصلې کوم او زه نه پوهېږم چې قضا څه شی ده د قضا خبرې تفصیلا راته معلومې نه دي
نو زه به هلته په یمن کې د خلکو په منځ کې فیصلې سره کم او کم. دی مبارک فرمای علی رضی الله عنه قال فضرب فی صدری بیده، نبی علیہ السلام پلاس مبارک باندې پسینه کې ووهلم. وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، دعا راته وکړه رب العالمین زړه ته هدایت وکړه او ژبه یې کلکه کا. مبارک فرمای فوالذی فلق الحبة ما شککت بعد فی قضاء بین اثنین، پاغی ذات میں دی قسم وی چاچی چوولې د دانې لره، وی د دغې صحنې نه بعد د دو کسانو په درمیان کې که یو پیښه شوې ده او هغوی دا لانجه ماته راوړې ده، نو د هغې لانجې په حل کې مې هېڅ کلم شک نه دی کړی. مقام دی د تعلیم لیږي د قضا دپاره یمن ته، او دی مبارک شکایت هم کوي چې وانی شاب ولا ادري ما القضاء، زه ځوان یم پوهېږم نه چې قضا څه شی ده او قضا څه شي ته وایي. داسې نه کوي چې نبی علیہ السلام شروع شوی وی او اصول د قضا یې ورته زر زر بیان کړي وی چې ګوره قضا دا ده او قضا دا ده او داسې فیصله به کوې او دا به کوې دا به کوې. نه شکایت دی د دې کوي چې ولا ادري ما القضاء، عکس العمل د محبوب دا دی چې فضرب فی صدری بیده. په دغې مقام د تعلیم کې نبی علیہ السلام زه په لاس مبارک باندې په سینه کې ووهلم. نو دا وهل د څه دپاره او د شکایت کې ورته نو وهل څه دپاره نو دا پوښتنه د خلکو نه پکار ده. اتم دا واورئ ځان سره، دغه رنګې مستدرک د حاکم دریم جلد 344 صفحه، رقم د حدیث دی 53,326. اوږد حدیث د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ راغلی. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا المنذر اي آية من كتاب الله عز وجل معك اعظم. وما تیل چه ابا المنذر یعنی اے ابی ابن کعب د الله تعالی د کتاب پایتونو کې د تا سره لوی آیت کوم یو دی، اعظم آیت کوم یو درته یاد دی؟ وای ما ورته په جواب کې ویلي چې الله ورسوله اعلم. ادبا الله تعالی او داغه پیغمبر خپویږي. ثم قال به راته ویلي چې ابل منذر ای آیت من کتاب الله معك اعظم. وی بیا مې ورته ویلي چې الله لا اله الا هو الحي القيوم، آیت الکرسی میں ورته ویلا. د مبارک فرمای قال فضرب فی صدری، نبی علیہ السلام ز پسینه کې وعلما او بیدارات ویل فقال لیهنک العلم ابا المنذر، ابا المنذر علم دې درته مبارک وی. پسینه کې وعلم او بیا رات ویل چې علم دې درته مبارک وی. او والذی نفس محمد بیده، محبوب فرمایل پاک ذات میں دې قسم وی جزما ساده پیات کېدا یقینا دغه آیت لره خامخا ژبه د شونډې دی د رب العالمین پاکی بیان عند ساق العرش. دا حدیث جامع بیان العلم و فضله کې هم دی. اول جلد 233 صفحه، شعب الایمان د امام بیهقی څلورم جلد 250 صفحه. نو یو راغله مولوی صاحبانو چې کله مې ورته ویل چې اعظم آیت د رب العالمین د کتاب ما سره دا دی، نو نبی علیہ السلام وی په سینه کې ووهلم. نو دا وهل د څه شي دپاره وه؟ په دغې مقام کې په دې مقام د خوشحالۍ کې. او بل تېنه دا هم را معلومیږي دا کله ناکله سړی یو علمي فضیلت حاصل کړي که نه، دستاربندي وکړي یا یو درجه ختمه کړي یا یو کتاب ختم کړي، خلک هغه ته مبارکي ورکوي. نو مبارکي د دغسې خوشحالیو په موقع باندې دا جایز ده. او د دغې حدیث مبارک نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام دته فرمایي چې لیهنک العلم، علم دې مبارک شه، علم دې مبارک شه. اتم واقعه مولوی صاحبانو نهما سنن الکبرا د امام بیهقی دویم جلد 519 صفحه. همدارنګې په صحیح مسلم کې هم دا روایت شته. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، صحیح مسلم کے راضی وی ناستو میں ورځ مسجد شریف کې وی دی وقت کې میں قتل یو سړی راغی د قرآن شریف تلاوت وکړ، بل شان تلاوت وکړ. یو دویم کس راغی غم د قرآن کریم تلاوت وکړ، بل شان تلاوت وکړ. لانجم راوړه نبی علیہ السلام ته چې قرآن شریف کو تاسو بل رقم ولست.
وی کله چې نبی علیہ السلام ته راغلو دیو تم نبی علیہ السلام ویل چې ته قرآن کریم وایا چې کله هغه ولوسته نو فحسنه دغه تحسین یې وکوي درست یې ولوست دا بل ته ویل ته قرآن شریف ولوله چې کله د ولوستا نو هغه ته ویل چې درست یې ولوسته دواړو ته ویل درست یې ولوسته وی دې دوران کې زما په باطن کې وسوسې د تکذیب را شروع شوې چې عیاذا بالله نبی علیہ السلام ښه فیصله ونه کړه تو ګوره د دواړو په تلاوتونو کې خو فرق دی یو شان تلاوت کوي بل شان تلاوت کوي او نبی علیہ السلام د دواړو تحسین وکړو دواړو ته ویل چې ښه تلاوت مو وکړه وی دا وسوسې مې په باطن کې تاویدې را تاویدې چې یو ناڅاپه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وکتل فلما رآنی وی هر کله چې نبی علیہ السلام ولیدم زه په هغه حالت چې کوم شي راګیر کړی وم نو دې دوران کې وی نبی علیہ السلام په خپل لاس مبارک باندې زما سینه ووهله هېڅ هم راته نور ونه ویلی صرف په لاس مبارک کې زما سینه ووهله وی د دغې وهلو نه بعد دی مبارک فرمایي ففضدت عرقا یو ناڅاپه خولې را باندې راغلی وجود مې خوله شه وسوسې خو یې د منځه لاړلې هغه ورکې شولې ایمان وی رات رب العالمین دومره قوي کوي ما ویل کانی انظر الی الله ما ویل گویا کې زه رب العالمین ته ګورم قوت د ایمان دومره رات رب العالمین راوبخه ما ویل که زه رب العالمین ته ګورم دا براشي صحیح مسلم کې تاسو ته فکر کوي مولوی صاحبانو صحابي مبارک وسوسو کې مبتلا دی په خوله باندې اظهار نبی علیہ السلام ته نه دی کړی خو رب العالمین د مبارک د باطن حالت نبی علیہ السلام ته منکشف کوي دا مشایخ چې د مریدانو تربیت کوي نو رب العالمین کله د هغې د باطن حالت منکشف کوي مشایخو ته دا هغې مطابق د دې تربیت او روزنه کوي نو یو دا د باطن حالت الله تعالی نبی علیہ السلام ته منکشف کا دویم دا د لکه کچرې صرف تنها د ژبې په الفاظو باندې مشکل حل کېدی نو صحابي مبارک په وسوسو کې مبتلا و په کار دا ده چې نبی علیہ السلام د وسوسو مذمت او بدي ورته بیان کړی وی ورته ویلی وی چې دا وسوسه داسې بد شی دی وسوسه داسې بد شی دی هېڅ یې ورته ونه ویلې مبتلا په وسوسو کې و نبی علیہ السلام خپل لاس مبارک راواخسته او دی په سینه کې ور باندې وواهه بس اوس دې کې کمال څه شی وه و یو خواته خو مې وجود ټول خولو ونیوه نو دا خولوی وجود ولې نیوه دا هغه تاثیر د توجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم و او په دې توجه کې دومره کمال پروت وی وسوسې خو لاړې قوت د ایمان رب العالمین دومره را وبخه ما ویل که زه د سر په سترګو رب العالمین ته ګورم نهم ځان سره ولیکئ لسم مصنف ابن ابي شیبه اوم جلد 13 صفحه ده سعید ابن یسار وی جلست الى ابن عمر رضی الله تعالی عنه فذكرت رجلا فترحمت عليه تب وی چې نو دا خو محبوب نو رستو نو دا کار چانه ثابت دی ولکه که مقصود القا د علوم وي نو علوم خو محبوب ځان سره وړي نه دي علوم پاتې دي برکات پاتې دي نمونه وګوره سعید ابن یسار وی د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سره کېناستم فذکرت رجلا دیو سړي یاد مو وکړه فترحمت علیه زما په هغه ترحم راغی و په دې دوران کې فضرب صدري ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ز په سینه کې ووهلم وقال ابدا بنفسك او راته ویل چې ای سعید ابن یسار د ځان غم کوه په نور خو د شفقت او ترحم او نرمي راځي د ځان غم کوه دا د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا کس وਹੀ په سینه کې یو لسم مسند احمد پنځم جلد 242 صفحه پدیزی کې چې د روایت راخلی دی په خپل سند سره د معاذ رضی الله تعالی عنہ هغه مشهور روایت دی تاسو اورېدلی د اصولو په کتابونو کې نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ته ویلي و چې کله دی لېږئ امن ته فذکر کیف تقضي ان عرض لك قضاؤنا ورته ویل ای معاذ کچری او فیصله در تراشی د خلکو نو دا فیصله به ته د خلکو سره کم کوي
فیصله به سره کم کوي. نو مبارک ورته فرمیل چې اقضي بکتاب الله، فیصله به د رب العالمین په کتاب کوم. ورته ویل قال فإن لم يكن في كتاب الله، کتا چرته صراحتا د الله تعالی په کتاب کې مونږ نه کړه دا نو بیا به څه کوې؟ قال فبسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهد رأيي. یو روایت کې دا راځي چې بیا به د صحابه کرامو قضاګانې او فیصلې وګورم، دا مغې مطابق ما فیصله وکما. چې کله دا خبره نبی علیہ السلام ته وکړه، الفاظ د حدیث دا دي قال فضرب صدري، رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې ووهلم. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسوله. هغه ذات لره حمد او ثنا ده چې الله تعالی دا خپل پیغمبر استازي ته توفیق ورکا. دا هغه څه چې پاغي باندې د رب العالمین پیغمبر خوښیږي او خوشحالیږي. ګوره مقام د تعلیم دی. او معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی علیہ السلام په سینه کې ووهلم. ورپسې راځي عجیبه دا واورئ، سنن ابن ماجه رقم د حدیث ته 3543 الاحاد والمسانید دریم جلد او 92 صفحه. الجامع الصحيح للسنن والمسانید اول جلد و 180 صفحه. عثمان ابن ابي العاص وی قال لما استعملني رسول الله صلی الله علیه وسلم على الطائف. تے مبارک فرمائی نبی علیہ السلام په طائف عامل مقرر کړم. نو چې کله زال تلاړم نو جعل يعرض لي شيء في صلاتي، مانځ ته چې به ودرېدم نو په دې مانځ کې به راته بس وسوسې را پیدا کېدلې او را پیدا کېدې به حتی ما ادري ما اصلي، تر دې چې نه پوهېدم چې ما څه مونځ کړی او څومره مې کړی، په دې وسوسو کې به راګیر وم. فلما رأيت ذلك، وی کله چې دا حالت مې مشاهده کو په دې لانجه کې راګیر وم په طائف کې، رحلت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، د طائف شریف نه بیرته راغلم محبوب ته. دا طائف نه بیرته راغلم، ډېره فاصله ده. دا د جریر رضی الله عنه مزار چې تاسو ته اختماول دام په همدغه طائف په لاره باندې ده. بنو مالک ورته وایي، بنو مالک سبحان الله. اوس هم چې لاړ شي همغه پخوانی کور یې دی، دوه چته حجره یې ده، مسجد یې دی، د ناستې ځای دی، ګیر چاپېره یې ځمکه ده، د آبادي دنیا ډېره زیاته ځمکه ده، هلته یې کویان ورته کنستلي دي، هغه دي. همغه ترتیب باندې ما پخوانه چې د ده سره کم کور و مغسې کور ولاړ دی. نو کور خو یې لږ ګډوډ شوی و، لا تر څو دوی ترمیم کړی نه وه. او مسجد شریف یې و، په مسجد کې د زنانه د اودس ځای، د نارینه د اودس ځای، د ده د غسل او د اودس ځای، مغه پخواني لرګي په مسجد شریف کې پراته وه. دې ته اوس یو رقم رنګونه ورکړي وي، عجیبه فیض و برکت او رڼا پکې وه. نو دا د دې طایف په لاره باندې و. نو دی مبارک وایي چې زه نبي علیه السلام ته واپس رالم د طایف نه. وایي چې کله راغلم چې زه ولیدم نو فقال ابن ابي العاص، او ابن ابي العاص وما ورته ویل نعم یا رسول الله. قال ما جاء بك، ولې څه شي راوستی خیر خو به. قلت يا رسول الله عرض ولي شيء في صلاتي حتى ما ادري ما اصلي. منځ کې بس یو پیښه را باندې شوې او ګډوډ چې منځ رانه نه پوهېږم چې ما څو رکعاته وکړله. نبی علیہ السلام ورته فرمیل چې دا خو شیطان دی. مبارک فرمایي وی راته وی فرمیل چې را نږدې شه. فدنوت منه، محبوب ته نږدې شوم. فجلست على صدور قدمي، د قدمونو په سرونو د محبوب مخې ته کېناستم. قال فضرب صدري بيده، نبی علیہ السلام لاس مبارک را واخسته په سینه کې پې ووهلم. وتفل فی فمی، او په خوله کې چې دی راته خپل لعاب مبارک را کړل. او بیا وفرمیل چې اوزه اخرج عدو الله، اوزه د رب العالمین دښمنه. ففعل ذلك 3 مرات، دا کار 3 کرته محبوب او کدری کرته پسینه کې وهلم او دا کلمات ویل. او بیا راته ویل چې زلا شخ پل کار تا. عثمان وی فلعمری ما احسبه خالتنی بعدو، زما د قسم وی ما د دینه بعد دا ګمان نه کو چې دا وسوسې د ما سره په مانځ کې ګډې شوي وي. بس همغه د محبوب لاسو چې پسینه کې وهلم او وی ویل چې د خدای دښمنه وځه.
درې کرتې په سینه مبارکه کې وهلم وی بیا د وسوسو ښکار شوی نه یم. یو روایت کې بل راځي د معجم کبیر د طبرانی 9 جلد 58 صفحه رقم د حدیث د 8358 همدغه صحابي مبارک دی عثمان ابن بشر وی قال سمعت عثمان بن ابي العاص يقول شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيان القرآن. محبوب ته می شکایت وکړه چې قرآن کریم رانه هیریږي. وی پدی دوران کې فضرب صدری بيده نبی علیہ السلام چې د زما سینه په خپل لاس مبارک وهله او بیا ویلي چې ای شیطان اوزه د سینې د عثمان نه. قال عثمان فما نسيت منه شيئا بعد ان احببت ان اذكره. د دې نه بعد بیا رانه د قرآن کریم کومه حصه نه دی هیره شوې. 14 مسند احمد 3 جلد 408 صفحه ده په خپل روایت سره په خپل سند سره وای دا ابو محذور وی عن ابيه عن جدي قال قلت يا رسول الله علمني سنة الآذان فمسح بمقدم رأسي وقال قل الله أكبر. ودا تنها مقدم الرأس نو د ابن ماجه روایت میں درته ویلې پدې کې سینه هم وا پدې کې چې د جگر هم وا. 15 روایت اذان سره نوٹ کړئ. سنن ترمذی رقم د حدیث ته 2305 الته روایت چې د راخلی مبارک فرمای یو ورځ د ورځونه نبی علیہ السلام فرمایل ابو هريره رضی الله عنه وای من یاخذ عني هؤلاء الكلمات محبوب ویل مان بدا کلمات څوک واخلي چې پاغه باندې عمل وکي یا او خی هغه چاته چې ور باندې عمل کوي. ابو هريره رضی الله عنه فرمای ما ویل چې زبدا کارو کم یا رسول الله نو فاخذ بيدي د لاس نه ونی ولم فعد 5 نو نبی علیہ السلام 15 شیان چې د راته شمار کړل. نو مقام د تعلیم دی او صحابي مبارک د لاس نه نیولې د تعلیم په دوران کې د لاس نه نیولې دی خبره ورته کوي. نو عجیب داوا دارنګ تاسو ولیکئ ولسم صحیح بخاری جلد اول صفحه 15 رقم دے 215 ابو هريره رضی الله عنه فرمای وی نبی علیہ السلام را سره مخامخ شو ورځ او ز جنوب وم د لاس نه ولي ولا مر سره روانم تر دې چې محبوب کې ناستا نو زرا اوڅ خیدم راغلم خپل کور ته غسل می وکا بیا ورته راغلم راته ویلی چې چرته وی ابو هريره وما ورتويل فقلت له قصه وجنوب ملالم غسل ميوك فقال سبحان الله يا باهر ان المؤمن مؤمن خن پلیتیږي. استدلال دیږي کې علماء کرام کې چې د مبارک دلاسونی علماء. ولسم روایت مناقب د امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه 3 جلد 9 صفحه رقم د حدیث ته 302 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی دے روایت کئی وی نبی علیہ السلام کله چې ما والد گرامی ایمان راوړ نو دے مبارک وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرب صدر عمر ابن الخطاب بيده حين اسلم 3 مرات. کله چې وی ما پلار ایمان راوړ نو په دغه دوران کې نبی علیہ السلام وی ما د پلار سینه 3 کرت اوهلا وهو يقول اللهم اخرج ما في صدر عمر من غل وابدله ایمانا. اے الہ دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسینه کې چې هغه کم کوګواله دے میلان دے د حق نه نو هغه د سینې نه وباسه واخرجه ایمانا وابدله ایمانا او داغه په ځای باندې ایمان د پسینه کې راواله. نو د مبارک فرمای چې عمر رضی الله عنه کله ایمان راوړ نو نبی علیہ السلام 3 کرت مبارک په سینه کې وهلې دی او دا دعاګانې به کولې. دې تور ته مولوی صاحبانو په لسګونو روایت نورم شته چې پاغې داغې نه هغه طریقه د تعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم را معلومیږي. خلاصه د دې ټولو دا چې موږ تاسو ویل مقام د تعلیمو کله څوک د لاس نه نیولای کله د چا په سینه لاس راکش کړی کله څوک د اوږې نه نیولی کله څوک په سینه کې وهلی دي. دا په سینه کې وهل یا په اوږه لاس ښودل او اوږه نیول یا لاس نیول
یا په تندي لاس راکشول یا په سینه لاس راکشول. په دې مقام د تعلیم کې چې دا ټول موږ او تاسو راوګورو د دې نه چوړو خلاصه راواخلو، مولوي صاحبانو دا بل شی نه جوړیږي غیر د دې نه چې دا په دغه مقامونو کې هغه خاصه توجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خپلو ملګرو ته او سرچینه د دقې ځینې اخلي. نو چې ته وایې چې مقام د تعلیم دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام ولې رانیوه؟ فاخذنی فغتنی، نو زه راونیولم، فغتنی نو زور راته راک، راوینیولم زور راته راک. نو مقام د تعلیم کې دیو چا رانیول او بیا زور ورکول، نو دې کې څه کمال دی؟ دا ټول هغه باطني اسرار دي او باطني خبرې دي چې په هغې باندې رب العالمین پوهه او علم اهل الباطن ته ورکړي چې د چا د باطن سترګې بناوي او بصیرت رب العالمین ورته وربخلی په دې شیانو پوهیږي. نو دا اوس والله عالم چې د ظاهر علما په دې ځای کې څه تعبیر کوي د خپلو شاګردانو ته داسې روایت چې راشي یا دوی سره کم ورکوي چې رنګ ورکوي چې دا کار به نبي علیه السلام ولې کو. نو داسې خو هم څوک نه وایي چې دا یې خوشطبي کوله په دې وخت کې. مقام د تعلیم دی لکه خوشطبي مسله نه ده. ښه نو د څه شي دپاره یې وهه نو وایي بچو خو شاید د دې دپاره یې وهه چې لاس د نبي علیه السلام کې برکت او شاګرد په مقام د تعلیم کې په سینه کې ځکه وایي چې دیم څه شی وګرځېږي برکتي وګرځېږي. نو چې دا برکتي وګرځېږي او برکت د وهلو د لاس نه نقلیږي یا برکت په وهلو د سینه کې نقلیږي یا چې د شبهات د وهلو د لاس نه ځایله کېږي د انسان د باطن نه، نو همدغه توجه ده. نو توجه خو کوم بل شي نوم نه دی. نو خلاصه د دې ټولو خبرو دا شو مولوي صاحبانو تاسو ته ما ویلې وه چې دوه قسمه مشکلاتو کې موږ او تاسې مخ یو دی کې ښه دوه قسمه مشکلاتو کې یو هغه خلک دي چې د دې حقایقو نه انکار کوي، منی نه در سره چې یو شیخ دی د یو مرید په سینه کې لاس کېدي یا یو شیخ د یو مرید په سینه کې ووهي یا د یو شیخ یو مرید د توجه د تصرف په دوران کې د لاسه ونیسي یا د دغه په اوږه باندې لاس کېدي. نو یو خو دا منی نه در سره یو طایفه دا ده. دویمې طایفې سره چې مشکل سره مخ یو نو هغه طایفه بیا دا ده مولوي صاحبانو چې د هغې خلکو په ذهن کې بیا دا ټکی پروت دی چې دا توجه تن همدغې شي ته وایي. توجه یو څوک د لاسه راونیسه ګنې دا به د توجه نوم وي. توجه یو چا ته لاس خوځوه ګنې توجه به همدې ته وایي. او توجه راواخلې یو څوک په سینه کې وها نو توجه به همدې ته وایي. د دې خلکو په ذهن کې دا ټکی پروت دی چې توجه د دغې شي نوم دی فقط. څوک سینه کې ووهه یا دغه رنګې څوک د لاسه راونیسه او لاس ته حرکت ورکه او یا داسې وکړه چې څوک د اوږې نه ونیسه به هر تقدیره. نو دې دو مشکلاتو کې موږ او تاسې مخ یو. نو موږ او تاسې به څه چل کوو؟ طرز او معمول او طریقه زموږ او ستاسو دا ده او دا ځان سره خپل معمول جوړ کوي چې وبتغي بین ذلک سبیله. د دې دواړو په درمیان کې مولوي صاحبانو روان اوسېږي. ستاسو به نهج دا وي چې څوک انکار کوي د دې حقایقو نه نو هم حماقت او کمعقلتوب دی. ولې دا حقایق ذکر دي په شریعت کې او چې چا بیا توجه د دغه شیانو نوم ګرځولی دی چې توجه دې شي ته ویلی کېږي نو دا هم کمعقلتوب دی. لږ د توجه په مفهوم ځان پوه کا چې توجه چا ته ویلی کېږي. بیا د دغې توجه په ضمن کې که کله ناکله اخذ الید راغی نو دا ثابت دی. بیا که د دغې توجه په ضمن کې کله ناکله ضرب صدر راغی دا ثابت دی. بیا د دغې توجه په ضمن کې که کله ناکله وضع الید راغله په سینه کې چې یو شیخ رالګېږي د یو سالک په سینه کې خپل لاس ږدي په دوران د توجه کې نو دا ثابت دی. یا په مخ لاس راکشي په تندي باندې دا ثابت دی. کله ناکله دا معنا نه چې توجه د دغې شي نوم دی. تاسو په دې باندې ورسېدلی چې چا دې شي ته کار ویلی چې توجه هم دې ته وایي دا هم کمعقلتوب دی. چې څوک ته انکار کوي دا هم کمعقلتوب دی. بس یو درون هیئت په حالت د ذکر کې په حالت د مجلس کې دا به اختیار کې مولوي صاحبانو د دغې دروند هیئت په دوران کې که کله ناکله په ضمن کې دغه کارونه راغلل د دغې مقاصدو په خاطر باندې نو په دې کې به قبحه نه وي. د دې دپاره نصوص شته دی ادله. انکار ته نه چې څوک کوي نو دا کمعقلتوب او سادهتوب دی او لاعلمي ده. خو دا معنا نه چې توجه د دې شي نوم شو ته به فقط هم دغې شي ته وایي. تاسو ته بل عرض ما ویل غالبا د مکتوبات درس کې یو وخت کې یو ځای کې چا میلمانه کړي نو مجلس شروع شو. ډوډۍ مو خوړه د ډوډۍ نه د مجلس شروع شو. چې کله مجلس شروع شو نو مو کتل مجلس کې صاحب دا نوکي خلفای کرام ناست دي. یو خو هغه خلفای کرام و چې هغه ځتي بس روزل شوي خلکو او د دې نسبت مشرانو ځینې پکې وفات دي او ځینې پکې شته و. هغه څوک چې حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه په خپل لاس روزلي وه
دغې خلکو سره یو خپله رڼا وه او د ورسره یو نورانیت دی ورسره او یو نو بیا دغه انداز دی چې دا نن سبا چې موږ او تاسې وینو که نه چې بس چا ته ایزه نوشه چې دغه دی د خیره سره تا ته ما ارشاد خط درکه او ته خلیفه شوې خلیفه نو بس چې خلیفه صاحب د خلیفه که نو خلیفه بیا د خلیفتوب کارونه کوي نو دې ټکي ته فکر کوئ یو هغه خلیفه دی چې هغه خلیفه وي حقیقتا دومره انداز هم دا غریب نه پوهېږي پلانی څوک دی پلانی د پلانی خلیفه مجاز دی دا نوکیان چې تعبیرونه کوي پلانی د پلانی خلیفه مجاز دی نو د خدای پزلي نو په خلیفګانو کې مجاز او حقیقت را پیدا شي نو چې خلیفه مجاز دی که خلیفه مجاز هم دغسې کارونه کوي بیا نو حقیقت خو نه دی خو مجاز دی که دا د هغې لفظ د انداز نم نه آګاه دا مجاز نه دی مولوي صاحبانو دا مجاز دی په صیغې د اسم مفعول سره خلیفه مجاز هغه خلیفه چې دته اجازت او اذن کړی شوی دی چې ته د خلکو تربیت او روزنه کوه نو دا خلیفه صاحب چې دا نوکیان راکښېنې نو صاحب نور خدای آګاه نه ولې په مجالسو کې خدا شیان شته نه دی چې بیان شي چې هلکه اوس طریقت څه شي ته وایي تصوف څه شي ته وایي توجه څه شي ته وایي مراتب د تصوف څه شی دي تربیت د خلکو باید سره کم وکړي په دې فن کې اصطلاحګانې دي هغه اصطلاح د څه شي نوم د دا شیان خو ورک دي دا خو شته نه نو چې نشته دی نو چې دی غریب توجه ته کښېني نو دغه په ذهن کې فکر دی که نه دغه دی زه خلیفه شوم او د خلیفه معنا دا ده چې اوس توجه معنا دا شو جمله لاس خوځوه درګرد هم دې شي ته کار ویلی لاس خوځوه اوږې خوځوه خپل ځان وخوځوه په خپل اختیار باندې دا وایي د توجه نوم دی توجه دغې شي ته ویلی کېږي نو چې کله دا مجلس کې کېناستلو نو زه خو پکې میلمه وم او صاحب د مسانیدو خو دا خلک نو چې دا مجلس د خیره سره شروع شو دا نوي هلکان راغلي وو صحبت کې کېناستل او مجلس د ذکر شروع شه نو دلته چې دا کم صاحبان اصحاب المسانید وو تاسو د رب العالمین په ذات یقین وکړئ مولوي صاحبانو چې د دې توجه په دوران کې نو چې ما کتل نو د دوی د وجود یو اندام هم بغیر د حرکت نه خالی نه و نو سر ته خپل حرکت و لاس ته خپل حرکت و اوږو ته خپل حرکت و بس یو شوب یو قصه جوړه وه په دې مجلس کې نو زه خو پکې غلی ناست وم نو چې کله مجلس تمام شو د خیره کشران مریدان ووتل او دوی کېناستل او دوی پاتې شول نو ما ورته ویل چې تاسو کښېنئ یو خبره به وکړو خفه کېږو به سره نه نو مال دا توجه چې موږ تاسو ته مشایخ اذن کوي چې تاسو توجه کوئ نو دا توجه څه شی ده لږ د توجه په مفهوم ځان پوه کړي چې توجه وایي څه شي ته د توجه د کولو طریقه څه شی ده دا توجه تعریف د توجه څه شی دی بیا د هغې نه بعد دا توجه کې چې لاس خوځول او یا اوږې خوځول او یا وجود خوځول دا راغلي د دې خوځولو هغه انداز څومره دی معیار څومره دی څومره باید دا کار وشي د دغې دپاره کوم شرعي نصوص تاسو مخې ته شته و که نه کوي نو د هغې مطابق خپل عمل وکئ ګوره دا څومره شیان چې د نبي علیه السلام تاسو ته ما بیان کړل دا څومره روایات چې راغله دلته طرق د تعلیم د نبي علیه السلام نو دا داسې نه و چې عام معمول د نبي علیه السلام دغه شی وه دا پیښې ګوره کله ناکله شوي دي کله ناکله عام معمول دا شی نه و او د هغې نه بعد ثابتې دي نو دومره چې ثابتې دي په همغه اندازه چې شته او بل مال تاسو په مجلس د ذکر کې ناست یې یو خو هغه د مجذوبانو حرکات دي چې د هغوی نه صادریږي نو رب العالمین د هغه ذوق موږ تاسو ته نصیب کړي چې کوم ذوق یې مجذوبانو ته ورکړی د هغوی خو بیل حالت دی یو چې ته ناست په خپل اختیار باندې او بیا په دوران د توجه کې د لاس حرکت تم غیر موزون دغه رنګې د اوږو حرکت تم غیر موزون دا مخ نه دیم یو شی جوړ کړی چې دا مخ باندې هم کله داسې یو حالت راولې چې بالکل په هغې حالت نه پاتې کېږي چې په هغې پخواني حالت باندې نو ما تاسو فکر وکړئ چې کم از کم یو نوی سړی د دې بیرون مجلس نه ستاسو د مجلس ته راشي او دلته کښېني او دا تاسو یې اصحاب المسانید یئ دا مشران تاسو یئ ځکه کشران خو چې کوم مخامخ درته ناست یا خو وي اچار رقم دي دا تاسو اصحاب المسانیدو ته چې وګوري چې دوی دلته ناست دي او دې حرکاتو ته ستاسو وګوري دې کړنو ته مو وګوري دې کردار ته مو وګوري دا نوي خل چې د مجلس ته راننوځي نو دوی به څه برداشت وکړي چې نه دلته څوک راغونډي دا خلک کوي څه شی او دې خلکو شروع کړي څه شی دي نو طبعا مال د پاک رب خاطر وکړي چې خپل ترتیب جوړ کړي د توجه دا معنا نه ده چې ته د اول نه تر اخره پورې په خوځېدو په حرکت باندې توجه دا معنا ده تعریف مې ورته وکړه دا شیان پکې کله ناکله شته نو تاسو به داسې نه کوئ څوک چې انکار کوي چې دغه شی د سره شته نه نو د هغې خلکو حماقت او بې عقلتوب دی او چې چا توجه د دغې شي نوم ګرځولی
نو دا بیا د دې خلکو کم عقلتوب دی، توجه د دې شي نوم نه دی. کوم ځای کې کېناستلی پرسکونه پروقاره د اطمینان په انداز کې درانده کښېنئ چې بیرون نه یو سړی نوی راشي او ستاسو د مجلس کې کښېني، دا ستاسو حیعت او دا ستاسو وقار په هغې مجلس کې دومره غالب وي چې هغه پوه شي چې دغه زه د نیکانو خلکو د لویانو خلکو مجلس ته راغلم. نو دا د رب العالمین مونږ او تاسو اصلاح کړي ښه، او چې څوک انکار کړي نو هغې د رب العالمین اصلاح کړي. نو ثابت دي په دې ټولو اندازونو باندې، او انداز او هغه معیار یې دغه دی چې کوم تاسو ته مې عرض کړي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.